السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د 13 چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 12 سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسرائیل او حماس ترمنځ زوربند لا هم په ځواک کې دی او په غزې ښار کې د ورانه شویو ودانیو د پاکولو کار رسما پیل شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د منځني ختیځ د اوربند تر بریا وروسته دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم منځګړیتوب وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. په غزې کې اوربند دوام لري. د وران شویو سیمو د پاکولو چارې پیل شوې. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند لا هم په ځواک کې دی او په غزې ښار کې د وران شویو ودانیو د پاکولو کار رسما پیل شوی دی. د جګړې له پای ته رسېدو وروسته لسګونه زره بې ځایه شوي فلسطینیان بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي، خو د ښار ډېری برخې په کنډوالۍ بدلې شوي دي. د فلسطین د ملکي دفاع ادارې د معلوماتو له مخې له جمعې راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 150 جسدونه له بېلابېلو سیمو راایستل شوي دي. بلخوا اسرائیل اعلان کړی چې د اوربند د هوکړې له مخې د فلسطینیانو بندیانو د خوشي کېدو لپاره هغوی 2 زندانونه ته لېږدولي دي. د دې هوکړې له مخې به په غزې کې د حماس لخوا نیول شوي اسرائیلي تښتول شوي کسان هم خوشي شي. په همدې حال کې د غزې د اوربند د عملي کولو لپاره د سولې ناستې ته چمتووالی روان دی چې ټاکل شوي د دوشنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ ښار کې ترسره شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسي به دا ناسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډه رهبري کوي. د ملګرو ملتونو منشي انتونیو ګوتریش او د 10 څخه د زیاتو هیوادونو مشران به هم پکې ګډون ولري. د بریتانیا لومړی وزیر کیر سټارمر به هم د غونډه کې برخه واخلي. د هغه دفتر ویلي نوموړی به د ټرمپ د منځګړیتوب او د مصر، قطر او ترکیې د هڅو ستاینه هم وکړي. د په وینا بریتانیا به د غزې د اوربند د ټینګښت او د بشري مرستو د رسولو لپاره خپله ثابته ژمنتیا تکرار کړي. سره له دې چې په اسرائیلي بریدونو کې غزه په ګنډوالو بدله شوې، خو د جګړې له ژوندي پاتې شوي فلسطینیانو سره یو ګډ احساس دا دی چې د ورانۍ تر شا د ژوند بیرته راګرځول باید سمدستي پیل شي. چین د ټرمپ د 100 تعرفې ګواښ ته غبرګون ښودلی. د چین د سوداګرۍ وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي د نادره فلزاتو د صادراتو کنټرول د واشنګټن د تحریکونکو او زیانمنو کړنو په ځواب کې وضع شوي دي. له هغو کړنو څخه چې پکې د چینایي شرکتونو تور لیست کې شاملول او د چین اړوند کښتیو بندري فیسونه شامل دي. دغه وزارت ټینګار کوي موږ د تعرفې جګړه نه غواړو، خو ویرېدلي هم نه یو. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به د چین پر ټولو صادراتو 100 تعرفه ولګوي او د مهمو سافټویرونو پر صادراتو به نوي بندیزونه عملي کړي. نادره فلزات چې د برېښنایي وسایلو، برېښنایي موټرو، پوځي تجهیزاتو او د نوې انرژي ټکنالوژي او د تولید لپاره حیاتي مواد دي، د دواړو هیوادونو اقتصاد ترمنځ د شخړې اصلي ټکی ګرځېدلی دی. په ورته وخت کې د تایوان د اقتصاد وزارت ویلي د چین وروستي محدودیتونه به د دې هیواد د نیمه هادي صنعت اغیزمن نه کړي، ځکه اړین مواد یې له اروپا، امریکا او جاپان څخه ترلاسه کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي چې د منځني ختیځ د اوربند تر بریا وروسته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم منځګړیتوب وکړي. زیلنسکي د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه وویل له ټرمپ سره یې مثبت او ګټور ټلیفوني تماس درلود. هغه زیاته کړه که یوه جګړه درېدلی شي نو نورې جګړې هم درېدلی شي، په ځانګړي ډول د روسیې جګړه. دا تماس یوه ورځ وروسته تر هغې شوی چې روسیې د اوکراین پر برېښنایي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل چې د کیف او 9 نورو ولایتونو برېښنا یې پرې کړې وه. ټرمپ د تېرې اونۍ په چهارشنبه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لومړی پړاو اعلان کړی و، خو اګست میاشت کې یې له ولادیمیر پوتین سره له لیدنې وروسته د اوکراین جګړې په نرمولو کې پرمختګ ونه کړ. د اوکراین چارواکو ویلي د روسیې وروستي بریدونو کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او د اودیسا په سیمه کې برېښنا پرې کړې هم ده. په ورته وخت کې د اوکرایني ډرون بریدونو په روسیه کې 2 کسان هم وژلي دي. زیلنسکي په خپله وروستۍ وینا کې ویلي روسیه له دې ګټه اخلي چې نړۍ د منځني ختیځ د سولې پر هڅو تمرکز کړي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتنه کړې چې د اوکراین د هوایي دفاع پیاوړتیا او پر روسیې سخت بندیزونه زیات کړي. او د پای خبر دا چې په مصر کې د سیلانیانو ښار شرم الشیخ ته نږدې په یوه ترافیکي پیښه کې 3 قطري ډیپلوماتان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو ویلي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د قطري ډیپلوماتانو موټر د شرم الشیخ له ښار څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې له سړکه اوښتی و. تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي ډیپلوماتان د هغه قطري مرکچي پلاوي غړي وو که نه، چې په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د شرم الشیخ په خبرو کې د اسرائیل او حماس ترمنځ منځګړیتوب کاوه.
د راپورونو په اساس ټاکل شوي سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته ترسره شي. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.